یعنی یو 15 کسانو په ګیلمن باندې حمله وکړله. همدا حمله چې کړې ده په دې وخت کې ګیلمن سره صرف یو ملګری و. نو ټیک ته مخامخ خو د دوی لیډینګ هلته د آزاد داوړ نامې یو کس په شکل کې کېدلو، خو چې کوم طرز دا وهل شوي دي عین هغه ځای ته وهل شوی دی چې ارمان و، هغه چې کوم ځای ته عثمان لګېدلی و، هغه چې په کوم ځای عارف لګېدلی و، همدغسې هغه هم و. نو دا ډیره د تشویش خبره ده او مونږ ګورو لګیا یو څه قوتونه خامخا د دې تر شا شته. خو بیا چې کله مونږ ولیدل چې د اسلام آباد په شان ښار کې دومره غټه پیښه کیږي او په دومره ورځو کې د هغو نیول خو پرېږده د سره هېڅ د هغو د نیولو هڅې هم نه کیږي، نو بیا اوس موږ په دې کې نور نه یو شکي چې ریاستي پشتپناهي حاصله ده دغو شیانو ته.